د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه رامنځته سوې چې په همدې سبب نن ملا محمد یعقوب مجاهد د ایران سرحد ته سفر وکړ. دا چې جګړه کله ولې او څنګه رامنځته سوې او ملا یعقوب د څه لپاره د جګړې ځای ته تللی، بشپړ حال را سره همدغه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له ایراني ځواکونو سره پر پوله د طالبانو نښته ملا یعقوب نیمروز ته سفر وکړ. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د پولو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه نیمروز ته سفر کړی دی. دا سفر وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو سرحدي ساتونکو د ایراني سرحدي ځواکونو سره نښته وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون په خپل ټویټر کې نن چهارشنبه د مارچ پر 9 لیکلي چې ملا یعقوب د افغانستان او ایران پولې ته تللی او د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلی دي. نیمروز ته د نوموړي دغه سفر 2 ورځې وروسته له هغه کیږي چې د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښته وسوه. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه نښته د دوشنبې په ماښام د می پر 6 د کونګ ولسوالۍ په سخي سرخ کانال کې سوې ده. په همدې ورځ یوې باوري سرچینې د الانتا ورځپاڼې ته ویلي چې ایراني ځواکونو د کانال د کیندلو هوډ درلودی، خو طالبانو یې مخه ونیوله او بیا د دواړو لورو ترمنځ نښته وسوه. هغه دا هم ویل چې د کونګ ولسوالۍ اوسیدونکي له کلونو راهیسې د سخي سرخ کانال څخه کار اخلي او دغه کانال په افغانستان پورې اړه لري. د سرچینې په وینا په دې نښته کې لږ تر لږه 4 ایراني پولساتي هم وژل سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې وړاندې هم له ایراني پولساتو سره نښتې کړې وې. د پاکستاني او ترکمن ځواکونو سره هم طالبانو څو ځله سرحدي نښتې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.